زه اوس ولاړ یم په پلم آیلینډ ایرپورټ کې دا سمال ټریننګ ایرپورټ دی په دې کې خلکو ټریننګ ښیي 200 روپۍ علي او خلکو له ټریننګ ښیي او څه ایکسپیرینس ضرورت هم دی ښه باقاعده انسټرکټر به سره ناست یا ته ټوله طریقه وښیي خو هسې ته وګوره که نه دا ایرپورټ چې دی مطلب څه دغې نه دي تاو کړي دی څه کنډکټرانې منډکټرانې نه دي تاو کړي ځکه چې په کلي کې خو که ایرپورټ داسې وي نو د لرې به ورتلی نه شي ځکه د غټ غټ دیوال نه دي تاو کړي دلته به اوس موږ د ایرپورټ ته دننه ورشو او تاسو به وینئ هم اوس لږ ساعت کې تاسو ښیم هلته یو کسان لګیا دي هغه سیټ ته لګیا وو هغې کوو دا مینټننس او صفایي کوله ځکه چې بل یو جاز دی هغه الوځي د هغې چیک اپ یې مخکې کوو خو دا دومره زبردست سیسټم دی که نه ما د اوس تپوس وکړم ما یې لکه 100 روپۍ به تقریبا چې زه اوس ما له چلم نه راځي به 100 روپۍ ورته کوم هغه وایي چې موږ کسان به سره ناست وي او 100 روپۍ چې دي $100 به ستا یو ګنټه یا 2 ګنټې به تقریبا راکړي اوس دا اوس ګوره دننه راغلی یم هېڅ هم نه وي خو دغه ځای کې راته وینا وکړه چې خیال کوه خوږ نه شي او ښه باقاعده دا کس اوس اجازه الوځئ داسې دی که لکه ټیکسي خوا ته چې ولاړ یو ګاډی په مخه باندې الوځي مطلب هېڅ هم نشته